د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د مقاومت ډلې په پنجشیر کې طالبانو سره درنه جګړه کړې او د دې ولایت په حصارک سیمه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله راوړې. د ده په وینا چې د دوی ژوبل اوس هم په 400 بستریز او ایمرجنسي روغتون کې پراته دي. د صالح د دې ادعا په هکله تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې له پنجشیر څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو لومړی د مقاومت ډلې پر یوه مرکز برید کړی او بیا وروسته جګړه رامنځته شوې. صالح او مقاومت تښتېدلي امر الله صالح چې د جګړې په درشل یوازې 1 ساعت هم په افغانستان کې پاتې نه شو، اوس هره ورځ پر پردیو اوږو لګیا دی او ګواښونه کوي. هره ورځ د طالبانو د له منځه وړلو او هغوی ته د صدمې رسولو ګواښ کوي. خو رښتیا خبره ده چې صالح له هېواد تښتېدلی او چیرې پټ دی. د پنجشیر د امنیت په هکله اندېښنې د هوا په ګرمېدو سره د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې د ناامنیو د رامنځته کېدلو ویره موجوده ده. که څه هم د پخوا په پرتله اوس افغانستان له نسبي امن څخه برخمن دی، خو د افغانستان له شمالي او یو شمېر نورو ولایتونو څخه اندېښنې دا دي چې هلته جګړې زور اخیستی او بریدونه زیات شوي دي. د اوس لپاره همدا مقاومت ډله او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو شتون لوی ګواښونه دي. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې دا ګواښونه به له منځه وړي. هغوی ګاونډیانو هیوادونو ته هم پر نړیوال سټیج ډاډ ورکړ چې د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې استعمال نشي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.